ثمرباغ ولسوالۍ کې د علي شیر په یاسین مسجد کې د ختم القرآن دستوره ونمانځل شوه چې پکې د بېلابېلو سیمو علما کرام شریک د حافظ قاری باچازاده په تلاوت پیل شوې دغه غونډې د لسو ترجمه خوانانو د ختم په اړه دوام درلود چې د دریځ مسؤلیت یې د مولانا خلیل الله په غاړه و. د مولانا صدیق الله په صدارت کې کیدونکې دغه غونډه کې د ثوابین مفتی مجتبی امیر د مشر میلمه په حیث ګډون کړی و. ماشومانو ته د ختم القرآن آخري سورتونه مولانا صدیق الله ولوستل. الله صمد یو ځل سره کار نشي کولای. الله احد الله یو دی. مفتی مجتبی امیر په خپل تقریر کې ویل چې ځوان کل په ځان غور وکړي چې په شکل کې چاته ورته والی لري او خپل ډول ډال یې ته چا غوندې جوړ کړی دی. یوی د مسلمان نه د دین سوچ ویست چې زه یو دین پابند یم او دویمې د مسلمان نه د آخرت سوچ ویست چې ګینینو زه د آخرت یم او الله تعالی له مزم الله تعالی ته ودرېږم. مجتبی امیر د خپل تقریر پس د جمعې خطبه او لمونځ هم په خپله وکړه او اختتامي دعا یې هم په خپله وکړه. جانثار اخونخېل، یون TV، پښتونخوا.